سلامونه احترامات می قبول کړئ. درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ سي، ختمن او په خپلو چارو کې بریالي وای. دوستان، د ژمنې سره سم نن مو ویډیو درته د کیبورډ په استعمالولو جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو په خپل ټلیفونه کې کیبورډ استعمال کړو. ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه ده. ویډیو تر اخیره وګورئ او له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ تر څو ټول ملګري مو له دې ښکلې او خوندورې طریقې څخه خبر او خوند واخلي. ملګرو، کله مو چې ټلیفون سره کیبورډ وصل کولو نو دغه کیبل باید تاسو سره در سره وي. لومړی به دغه کیبل د کیبورډ سره وصل کړئ او بیا به دغه د ټلیفون سره یو ځای کړئ. کله مو چې کیبورډ له ټلیفون سره وصل کړو، زه غواړم چې په ټلیفونه کې د کیبورډ په واسطه لیکل وکړم. ملګرو، په فیسبوک کې زه غواړم چې له دغه نفر سره چټ وکم، نو تاسو کولی شئ په دې طریقه په ټلیفونه کې د کیبورډ په واسطه خپل لیکل ترسره کړئ. سلام. نو کله مو چې د کیبورډ په واسطه په ټلیفونه کې لیکل کول، نو کله مو چې کومه لیکنه وکړه غوښتل مو چې خپل ملګري ته یې سینډ کړئ، نو انټر به ووایئ. په دې سره ستاسو لیکل خپل ملګري ته رسیږي. یعنې په دې طریقه تاسو هم کولی شئ چې د کیبورډ په واسطه په کمپیوټر په خپل ټلیفونه کې کوم رقم چې غواړئ هماغه رقم لیکنه ترسره کړئ. او که په عین وخت کې مو غوښتل چې کیبورډ ماوس دواړه له ټلیفون سره یو ځای وصل شي، نو باید تاسو دغه رقم یو کرلیډر ولرئ. په دې سره تاسو کولی شئ چې کیبورډ ماوس دواړه د کمپیوټر سره یو ځای کړئ. زه غواړم ماوس کیبورډ دواړه له کمپیوټر سره یو ځای کړم، له ټلیفون سره البته.